ځان مرګ یې پرې کړی دی او لاسونه خپې خو ټوټې ټوټې ولور مونږ ته نه معلومېږي یو به مونږ چې موږ سره کابل کې شیخ صاحب ته ملاقات ته راغلو چې ملاقات هم وکړې دی بند راووتو درد شولو نن یو ګوډ ځان سره کېنو هغه پرې ځان مرګ یې کړی دی رحیم الله شیخ صاحب ما مصر چاته د طالبانو مشهور ملاتړی شیخ رحیم الله حقانی په ځانمرګي برید کې وژل شو. طالبانو ته نږدې دیني عالم رحیم الله حقانی چاودنه کې وژل شوی. ویل کېږي دا برید د نوموړي اړونده مدرسه کې چې د ارګ ماڼۍ ته نږدې د کابل ښار په ششترک سیمه کې موقعیت لري شوی دی. د طالبانو یو ویان بلال کریمي دغه خبر تایید کړی او ویلي دي نوموړی د نامرده او نامرده دښمن په ناځوان مردانه حمله کې وژل شوی دی. که څه هم طالبانو د یادې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي خو ویل کېږي چې نوموړی په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. ځایي سرچینې وایي چې ځانمرګي برید یو معلول شخص لخوا ترسره شوی. پر رحیم الله حقانی وړاندې هم برید شوی و چې روغ ترې وتلی و. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی خو وړاندې داعش ډلې چې اوس د طالبانو خلاف جنګیږي د یو شمېر بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده خو نوموړی د سلفي مذهبو سخت مخالف و. مولوي رحیم الله حقانی له دې وړاندې په پېښور کې خپله مدرسه لرله. ډېر شمېر طالبانو د هغه په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او دا یې لویه ضایعه بللې. جنرال مبین یې په اړه لیکلي چې ډېر ملایانو د دندو لپاره مدرسه او تدریس پرېښوده خو شیخ رحیم الله هغه کس و چې دنده یې رد کړه او مدرسه کې یې تدریس ته لومړیتوب ورکړ.